په افغانستان کې خصوصي سکتور خپل ځانګړی حیثیت لري. که د هیواد خصوصي سکتور په پښو ودرول شي نو امید دی چې د افغانستان د اقتصاد ستونزه به تر ډیره حده ورسره حل شي. د افغانستان د خصوصي سکتور د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره د افغانستان د نوي اسلامي حکومت ترڅنګ باید سیمه ییز او نړیوال هیوادونه او شرکتونه هم دې مجال ته راوړاندې شي تر څو د افغانستان د اقتصاد د راپورته کولو په پروسه کې په داسې ډول سهم شي چې هم افغانستان پر خپلو تولیداتو او تجارت یو متکی هیواد سوی وي او هم یې خپلو فعالیتونو کې چاپیریال دستورالعملونو ته خاصه پاملرنه کړې وي او د افغانستان هوا او اوبه یې له ککړتیا څخه ژغورلې وي.